مین په محمد یم سنخوان د عربی مین په محمد یم سنخوان د عربی قربان شم قربان شم قربان عربی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة ابن حبان. عزیزانو خبره خو هغه د حج په باره کې روانه ده چې حج کول د مسلمان د پاره د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی. لمنځ ما او تا منو ایمان می دی کویو، روزه ما او تا منو ایمان می دی نه یسو. دغه سي حج چې دی هغه هم زما او ستا ایمان دی که الله وسره کړی دی. حج پر ما او تا فرض کہ وس ندی را کړی نو ایمان ور باندې راوړل فرض دی، نور کول پر د باندې فرض نه دی ځکه دی به غریب یم. عبد الله ابن مسعود فرمایي و جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایل تابعوا بین الحج والعمره، تاسو مسلسل حج و عمره کوي. یعنی معنا دا د تاسو ډیر ډیر حج و عمره کوي. الله رب العزت و تاسو ته پر دې خبره باندې دوه شان چې دی غدر کوي. یو شی خدا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فانهما ينفيان الفقر والذنوب. اول خبره دا د الله رسول فرمایي الله رب العزت تعالی فقر خلاصي، تعالی تنگ دستی خلاصي، تعالی غربت خلاصي. دویمه خبره دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت تا د ګناو خلاصي، ستا ګناوي الله رب العزت در معافي. وس عزیزانو دا خبره خو معلومه ده که یو سړی په نن ورځ عمره لرتلی 2.5 لک روپۍ خرچ راځي، که حج لرتلی نو 10 لک روپۍ خرچ راځي. د الله رسول فرمایي تاسو حجون او عمره ډیره کوي الله رب العزت به تاسو له فقر خلاص کی، تاسو له غربت خلاص کی، تاسو له تنگ دستی خلاص کی، الله به امیران کی، الله به مالدار کی. اوس دې خبرې ته سړی وګوري چې یار زما 3 لک روپۍ پر عمره ولاړې، زما 10 لک روپۍ چې دی هغه پر حج ولاړې، که په کال کې زه یو حج و عمره وکم دا 14 لک روپۍ پر بل کال بیا وکم، بل کال بیا وکم. نو د الله رسول فرمایي الله تعالی فقر ساتي سره کوم خبره ده. دا خبره شرک د مؤمن د پاره ده چې پر الله او پر رسول باندې ایمان لري. د منافق سړي د پاره دا خبره نه ده، د کافر سړي د پاره دا خبره نه ده، د دین او د اسلام سره بیزار سړي د پاره دا خبره نه ده. ولی هغه وایي زما پیسې کمی شوي ته د الله رسول فرمایي الله ستا فقر ختمي. یہ فقر خو په کاروبار ختمیږي، په تجارت ختمیږي، په یو ملازمت باندې ختمیږي. دا څنګه خبره ده 100 روپۍ خرڅوم د الله بلاره کې د الله رسول فرمایي ستا فقر ختمیږي. د مؤمن د پاره تر ټولو لوی خبره ده چې محمد رسول الله څو ویل پر هغه بزما اوستا ایمان نه کې عقل منی کې نه منی، که عقل پس رسیږي کنه چې پس رسیدل زما اوستا ایمان زما اوستا تر عقل مختدي. بس خبره خلاصه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو زکات ورکئ، په خدای دې می قسم کستا روپۍ کمی سوي دي او ما او تا زکات ورکو په 1 لک روپۍ کې 2.5 روپۍ دي، په خدای قسم 2.5 روپۍ دې کمی سوي. زما او ستا قسم دادی چې په خدای قسم 2.5 روپۍ د 1 لک روپۍ څخه کمی سوي. او د الله رسول فرمایي زما دې په خدای سره قسم کستا روپۍ کمی سوي دي. خبر زما او ستا صرف اور صرف د ایمان د چې محمد رسول الله او فرمایي دي. هغه وجه ده چې کم سړی د الله په لار کې خپل روپۍ خرڅي الله رب العزت دی غریب نه پریږدي، الله لخپل جانب عوضونه ورکوي. دا زموږ ایمان دی. کم سړی چې زکات ورکوي د الله رسول فرمایي الله رب العزت د 98,500 روپۍ چې تا ته در پاتې شوي په 1 لک روپۍ کې د الله د هغه حفاظت الله په خپله کوي.
پخواز ما او ستا د 1,00,000 روپۍ حفاظت په ما او تا کوي و چې ما او تا 2,500 روپۍ جنې ورکړې الله رب العزت حفاظت فرمایي او د هغه عوض و بدل هم راکوي په دنیا او په آخرت کې، نو بیا کمې سوې که زیاتې سوې؟ صحیح سلو. بله خبره دا ده د الله رسول فرمایي تاسو قرابت کوئ د ورور سره، د بابا سره، د ادې سره، د خور سره، د اکا سره، د ماما سره، د خاله سره، د عمه سره، د انا سره، د نیکه سره، د خوریه سره، د وراره سره، د لمسي سره. صحیح سو. دا هغه رشتې دي چې دا بالکل هغه فرض رشتې دي چې دې سره قرابت کول فرض دي. د الله رسول فرمایي الله به ستا په عمر کې برکت واچي. ته چیش کوه؟ وسیله رحمي کوه، قرابت کوا، الله بستا په عمر کې برکت واچي. د وسیله رحمي او د عمر سره څه تعلق دی؟ وسیله رحمي او زیات عمر څه تعلق سره لري؟ او زما واست ایمان دی پر الله او پر رسول باندې. الله رب العزت فرمایي ته قرابت کوا زستا عمر ډیروم. عقل نه مني. صحیح سلو. د عقل سره دا خبره تعلق نه لري او ما او تا د عقل پابند نه، ما او تا د الله او د رسول پابند یو. کز ما او تا عقل سلسله وره او ما او تا ته وای چې یاره دا خبره خدا شي ده او محمد رسول الله هغه څه فرمایي، موږ به د محمد رسول الله خبره منو، پر هغه می ایمان دی، پر خپل عقل زما او تا ایمان نه دی. زما او تا ایمان پر خپل عقل نه دی، پر الله او پر رسول باندې زما او تا ایمان دی. خبر اخلاص وسوله. د صحابه ایمانونه نه دي. صحابه په ویلې ول په دې خبره کې مشت شک پیدا کېدلی سي چې زدي د خپل بابا څخه پیدا سوی نه یم، په دې کې شک پیدا کېدلی سي، امکان نشته. خو د محمد رسول الله په خبره کې چې د فرمایلی دي اته یو ذره و مشت شک شوبه چې دا غنسته چې موږ یاره پیغمبر علی السلام پلاني خبره وکړه، په دې کې خدای خبر چې دا بلات څنګه په ظاهر دا څونه سپکه خبره ده چې صحابي دا وایي چې یاره دا کېدلی سي چې زما عدید خیانت کړي، زدي د خپل بابا سره نه پیدا سوی. خدا نسی کېدلی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي پاغه کې ما تشک شوبره دا نسی کېدلی، بس هغه حق ده، هغه سچ ده. نو که موږ ته د غسی ایمان ولرو نو بیا زما استاد زکات په 2,500 روپۍ والله که کم سوی دي زیات سوی دي، بیا زما استاد په حج او په عمره باندې زیات کولو باندې والله کما او تا په قران سو الله رب العزت امیران کې، بیا زما او تا په وسیله رحمي باندې والله کزما او تا عمر چې دیغه چی سي هغه کم سي، زما او تا عمر چې دیغه به زیاتېږي. ولی الله فرمایي، د الله رسول فرمایي د دنیا الله پیدا کړی ده، د ژوند الله را کړی دی، د مرګ الله را کړی دی، الله دا فیصله کړی ده چې کم څوک د بابا او دادی سره احسان کوي زه په عمر کې برکت ورچوم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوټل عمر 2 کاله تیر شوی دی. وستان دا زولګو پیغمبر علی السلام څومره وسیله رحمت کوله، څومره قرابت کوي، څومره پیغمبر علی صلوات و سلام د الله رب العزت چې کوم حکمونه پراغه باندې روانو. عاشه په 2 کاله کې یو انسان د 2 کلو لار چاتور شولې نيسي شولې، لیکن محمد رسول الله په 2 کاله کې نه په 2 کاله کې و ما او تا ته د 2,000 کالو لاره چې دا غره وشوله. هغه کم منټ دی، سیکنډ دی، ګانټه ده، موړ دی، کنارت ده چې په هغه کې مشته د پیغمبر علی صلوات و سلام خبره نه یې پرته. هغه کم شی دی په ګرد دنیا کې د انسانان سره ډیر دی کښینه دا دی وای چې یار په پلاني ځای کې مشته نبی علی صلوات و سلام خبره نه درشوي. په مرګ کې راواخلا، په ژوند کې راواخلا، په شادي کې راواخلا، په غم کې راواخلا، په خندا کې راواخلا، په ژړا کې راواخلا، په غربت کې راواخلا، په امارت کې راواخلا، په کښنیوالي راواخلا، په ځواني راواخلا، په سپینږر تابر راواخلا، د نارینه راواخلا، د ښځې راواخلا، حتی د ګدړه چې کوم بلل کېږي هجرت د هغې له موږ ته لاره راښولې ده. محمد رسول الله په 23 کاله باندې دومره لارو ما ته راوښوله چې انسان په 23,000 کالو چاته نه وښولې. دې ته برکت ویل کېږي. یو سړی باندې 100 کال عمر تیر شوی دی، هیڅ یو شی نه دی کړی، یو خاصه پر دابل نه دی شي. پر یو سړی باندې 10 کال عمر تیر شوی دی، هغه بسته شهرونه آباد کړی دي. دې ته چې شوي دې ته برکت وایي. نو د الله رسول فرمایي تاسو حجونه عمره ډېرې کوئ، الله رب العزت یو ستاسو فقر چې دی هغه لرې کوي، او دویم الله رب العزت ستاسو ګناوي چې دی هغه میټاوي.
پرون حدیث تیر سو صحیح حدیث د بخاری او د مسلم د الله رسول فرمایي چې کوم سړی حج لره ولاړی په واپسی کې را روان دي د ګناو زدا سي خلاصوي دی دا سي خلاص د الله رسول فرمایي لکه چې یو ماشوم د خپل مور پیدا شي یو ماشوم د خپل مور څخه پیدا شي د الله رسول فرمایي وي فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه رواه البخاري ومسلم دا حج سو واپس رالی الله له ګناو داس خلاصي داس پاکي لکه کښنه ماشوم چې نن د عادیه څخه پیدا شوی دی خو نه بدکاری کړي دا نه شراب کړي دي نه قتل کړي دي نه غیبت کړي دي نه بوتان کړي دي نه قبضه کړي دا نه د چا کور نړولې دي اچ شي نه د چا سره زهیر کړي دي څومره صفای او داس د الله رسول فرمایي سره حج وکړي څونه لوی خبره ده او څومره انتګه خبره ده مش په دې خبرو څه پېژو ګوره ما پرون درته د الله رسول فرمایي چې سړی په پښو باندې حج لري پر یو قدم باندې الله رب العزت 1 کروڑ نیکی ودته ورکي 1 کروڑ نیکی سبحان الله بل خبره داده حضرت ابو هريره فرمایي پیغمبر اسلام مبارک سے روایت حدیث شریف دی وایي ويغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج رواه البزار والطبراني د الله رسول فرمایي وای د حج چې کله حج لره ولاړی د دعا وکي د خپل ځان د پر الله د دعا قبلې الله د مغفرت فرمای کله دا ویل یا الله زما بابا زما دې زما یاران زما قریبان همسایگان عزیزان یا الله دغه مغفرت او فرمای د الله رسول فرمای په حج کې کم سړی ناس دی دعا وکي د خپل قریبان او عزیزانو د پر الله رب العزت دغه مغفرت فرمای ما ته په هیڅ نه خبر قرار بیغمه په کور کې ناشتو سره د دې چې ګناوي مکړې دي زما اوستا ورور قریب او عزیز وانډیوالو یار تل دي حج لره هغه ما ته تعالی ته دعا وکړه د الله رسول فرمای دا هغه اجد دعا په وجه الله زما اوستا په کور کې زما اوستا ګناوي چې دغه را معاف کړي څونه لوی خبره ده او څومره د سعادت خبره ده ډېر خلک د حج ځان دوري کوي او یار نو بس ټیک د سید یو حج الله فرض کړو یو یتیم کونډه ته روپی ورکو پر دواړو سترګو یتیمو پر کونډه باندې ما ته د خپل سر لا نسبمو کده خدمت زیرالی منګر ها کده منافقت خبره یې ک پزړه کې د نفاق خبره یې او تی ګور زم نور کيم نور روپی مارا ګرځي بیا پزما پر روپی کې خپل ځان چې دی هغه مداخله کوي چې دا ستار روپی وسوق غریب ته یتیم ته ورک ګور زخو کما روپی نور کول زخو حج او عمره لرتلم دا غو خو تاسو راو ګرځول و بیا توایا و دا ستا پیسې و دی ته ورکوا عشان ته خو حج او عمره هم نه کینو پیسې هم نور کې دا ولي صحیح سلام نو د الله رسول فرمایي کوم حج چې یو خپل یار او دوست دعا وکي د الله رسول فرمایي الله رب العزت د حج دعا قبلې د هغه سړي په خپل کور کې مغفرت چې دی هغه فرمایي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي تعجلوا الى الحج يعني الفريضه فان احدكم لا يدري ما يعرض له پیغمبر اسلام فرمایي چې کله پر تاسو باندې حج فرض شلو تاسو فورا حج کوئ من اراد الحج فليعجل فورا تاسو حج کوي ولې څه معلومه ده سبب داسې معاملې پیښ شي بیا به ته د حج خلاص حج را باندې سیولار یعنی اسانه مثال در کوم 2 کال د کرونا د وجه حج دی هغه بندولو یعنی څونه ډیر داسې کسانو چې هغه ولته و د سرش کال نه پر روان کال نه بل کال بس حج را ولار سم نو بیا د کرونا سمخ کې د چشو کړو د اراده کړو چې زه به حج لازم ته و دولار بسم قرار حج دی هغه بند چې بند سو په هغه 2 کلو کې څو انسانان مړو او څونه کسان به د حج پاتې سوي مړ سوي نو بیا څنګه سو خبره د الله رسول فرمایي فورا به حج کوي او کوم سړی ته الله رب العزت وسور کړی دی او بیا د حج نه کوي وسور کړی الله مبه حق روایت نقل کړی دی د الله رسول فرمایي وای خوشه دی خپل ده د قیامت په ورځ په يهودو کې راپورته کیږي هم که په نصاراو کې راپورته کیږي هم ولې يهودم حج نه کوي نصاراوم حج نه کوي نو لہذا خوشه دی خپل ده پر کم چا چې حج فرض یو دی ونه کی عبد الله ابن عمر فرمایي وای چې کوم سړي باندې حج فرض یو دی حج ونه کی د قیامت په ورځ دی راپورته سي پر تندې باندې به کافر لیکلي کافر صحیح سلو بیا حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنہ وای زړه می غواړي چې کوم څوک حج نه کوي پر هغه جزیه او ټیکس چې دی هغه کښیږدم جزیه چې دغه د کافر اخستل کیږي دلته حضرت عمر فاروق فرمایي هغه مسلمان چې حج لرنه دي زده د څه چشوه کما د دسه مطلب جزیه چې داغه واخلم او د الله رسول فرمایي چې ته الله وسور کړی دی په 15 کال کې د حج لره را نه لې نو د دا وګړي چې الله رب العزت محروم کړی 15 کال کې یو څړي ته الله وسور کړی دنیا یې ور کړی دا یو حج فرض دی لیکن په 15 کال باندې یو څړي حج لره ولاړی نه
د الله رسول فرمایي دا دی وګړي چې الله رب العزت دا سړی چې دی هغه محروم کړی دی. صحیح سلو. اوس حج پر چا فرض دی عزیزانو؟ حج دی عزیزانو دا تر ټولو اخیرنی عمل دی چې الله رب العزت ما ته تر شوولې دی. یعنی اوله خبره دا ده ته خپل ځان پرکه، خپل خوراک، خپل څښاک، خپل کپڑے، خپل کاروبار او دا غره مطلب خپل کور، خپل گاډي دا شان دي پرکړلو. اوس الله فرمایي ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. الله فرمایي وای اوس په تاسو کې کم سړی چې دی هغه دون وس لري چې هغه ولار سي حج لره، حج وکي د روپۍ کمیږي نه، کمې د معنا چې د کور ضرورت په هغه مانده کېږي نه. اوس نو دی ولار سي حج دی هغه دی وکي. څنګه خبره ده اوس ماته یا وتا ته الله رب العزت دنیا را کړې. دنیا څه معنا؟ یو دکان را کړی دی، په دکان باندې ما معمولی قدر زما اوستا گزاره کېدل. کما او تا حج لرولاړو 10 لک روپۍ می د دکانه وې استل زما اوستا روزګار دریږي، پر ما او تا باندې حج نشته. ما او تا ملازمین سرکاري تنخواه یو لک روپۍ اخلو، هغه زما د کور گزاران دي، زما د بچاو، بلکې زه 2 لک روپۍ اخلم په میاسه کې، هغه 2 لک روپۍ ختمې سي، زما د بچانو زما خپل گزاره په هغه روپۍ ده، پر ما او تا باندې حج نشته. صحیح سلو. اوس حج پر ما او تا باندې الته دی چې ما او تا د ټولو ضرورتو صفه دون روپۍ ولرو چې ما او تا حج لره ولاړ سو، الته گزاره ور باندې وکړو، خوراک او چشاک وکړو، د لې کور ته می دومره شی پرې شي دی چې ما او تا نه یو د ازما او ستا بچان گزاره ور باندې کوي. بیرته په 40 ورځې کې ما او تا راتللی سو او ما او تا او بچان اېت یو شته محتاج او مجبور نه یو، پر هغه چا باندې حج دی هغه فرض دی. اوس په مثال درته یو سړی یو موټر لري، هغه د کور دی، پروا نه لري، خدای دې وکړي په 1 کروڑ روپۍ دی، پر د باندې حج نشته. صحیح سلو. یو سړی یو دکان لري، خدای دې وکړي په 15 کروڑ دی، په هغه باندې د گزاره ده، په هغه د گزاره د کرایه را روانه ده، ا کرایه د کور د بچانو ده، پر د باندې حج دی هغه فرض نه ده. اوس یو بل خبره ده کوم، اوس یو خبره ده یو سړی چې دی هغه مثلا 3 دکانونه لري، په یو دکان باندې د گزاره د کور د بچانو کیږي، هغه 2 دکانونه دی راولاړیږي، دا هغه روپۍ چې دی هغه مطلب جمع کوي، هغه پراپرټي بولی جمع کوي، بیا سبا یو دکان اخستي، کور اخستي، واده پکې کړي، بل کړي. اوس پر د باندې حج دی هغه فرض. الله فرمایي استاد ټول خبرو بعد بیا پرتا باندې زه حج دی هغه فرض کوم. اوس یو خبره ده یو سړی چې دی هغه مځکه لري، په مځکو کې څمځکه چې دی هغه باغ دی، کې تی دا غنم دی، پلانې پاغه د خپل گزاره کوي، پروا نه لري، پرتا حج فرض نه دی. دغه زراعت د سیلاوت هم ځکه چې دغه درلوده، تا مثلا 1 ایکړ ځکه درلوده، هغه تا د خپل بچانو د گزاران د پاره ولا پرتا حج نشته. اوس 1.5 ایکړ ځکه تا درلوده، 1.25 ایکړ دی درلوده، هغه نور چې کم هغه یو پاو چې کم د ځکه دی د ایکړ سیلاوه هغه ته نه کوي، نه ته ضرورت دی هغه ورته لري. ضرورت دا معنی چې ستا په هغه باندې کار نه دی بند، چې هغه به ته خرڅې بیا به ته حج لري. کستا کرل سوي هم ځکه د ستا گزاره د هغه باندې پروا نه لري، پرتا باندې حج نشته. کله هغه ځکه سیلاوم ځکه چې داغه د غسی ولاړه ده، اوس به تا یو ټوکړه خرڅې ته به حج ور باندې کوي. صحیح سلو. سونه یعنی غټه خبره ده، څومره ډیر انسانان داسې ستاغوي پر ما حج نه دی فرض. ځکه لري، جایدادونه لري، دکانونه لري، پراپرټي لري، مارکیټونه لري، دا یاره زما په لاس کې روپۍ نشته، روپۍ دې نشته، ټیک ده سیده، ستا روپۍ ټولې الته بندې دي، چې تعالی رقم روپۍ را روان دي، ته گزاره ور باندې کوي، ستا په 1 لک روپۍ گزاره کیږي، تعالی 10 لک روپۍ را روان دي، شته څه چم کوي. صحیح سلو. اوس به دغه مزکه چې کومه اضافي ده ته پوره وړي نه، دام ځکه به خرڅې بیا به خپل حج دی هغه ور باندې کوي. صحیح سلو. اوس بل خبره ته اوس یو شزه ده، شزه چې داغه په خپل روپۍ لري، مثلا بابا یې وفات شو، په میراث کې روپۍ ورپات شولې، اوس دومره څوک نشته چې دا حج لر ورسره ولاړ شي، نو پر دې دراسه ته حج نه دی فرض. دا به دومره روپۍ پیدا کوي چې د ځان سره خپل قریب او عزیز بوج د اغم خرچه ټوله دا برداشت کی. شزه یوازې سفر نشي کولای د حج لپاره، د عمره لپاره، یعنی مطلب اته اویا کیلومتره په اخوا زنان د لپاره اجازه نشته یوازې دا سفر وکړي، داغه په دې خو اجازه شته، دا یوازې ځای ولاړه. او سعودي والا دا قانون جوړ کړي چې ورور بغیر د محرمه یو شزه سفر کولای شي، پروا نه لري، بغیر د محرمه یو شزه چې دا حج لراتللی شي. د الله او د رسول
صریح مخالفت روان دی په سعودي کې چې مرکز د الله او د رسول د کورو دی، د کورو صحیح چلو. نو اوس یې وزنان روپۍ لري، خو اوس مطلب دا یوازې تللی نشي، دې ته اجازه نشته. اوس د دویم محرم چې کم بلل کېږي، ورور دی، زوی دی، پلار دی، پلار خو مړ دی مثلا چې مال دغه روپۍ ورسېدلې، یا دغه رقم اکا دی، ماما دی چې د دې رشته نه ورسره جایزه په هیڅ صورت کې، هغه به دغه روپۍ به جمع کوي، هغه به د ځان سره بیایي. که هغه رقم نه ول بیا دغه سی قریب پیدا سولو، زوی دی، وراره دی، اکا دی، ماما دی، نیکه دی، بلبل دا هغه سره دا یوازې حج لرتلی چې خپل روپۍ خو لري، هغه ابل په خپل حج لر روان دي. کچېری دې زنانې ګر سره څوک نه کوي پیدا چې دا حج لر سره ولاړ شي، دون روپۍ لري چې دا حج باندې وکړي، نو دا چې کله مړ کېدل دا به وصیت کوي، دا به وایي چې زما دون روپۍ دي، دا به په ما پسې څوک چې دی هغه حج کوي، حج بدل چې کم بلل کېږي. صحیح سو د شج د پاره دومره ولې د دې د عزت خطر ده په دې کې الله رب العزت ته فرمایي یوازې بنه راځي حج د دې د عزت توجه. عزت څومره قیمتي دي ترته وګوره، څومره قیمتي عزت الله رب العزت ور کړی دی. اوس علما فرمایي که یو سړی را ولاړ سولو په حرامو پیسو یې حج وکړي، دا حج صحیح دی؟ په کار خو نه و حج صحیح دی. یا یو سړی را ولاړ سو 4 روپۍ ورکړي، مثلا ما ته 4 روپۍ راکړي، مولوي صاحب حج لر ولاړ سه، زه ولاړم، ما د نفلي حج اراده وکړله، نیت مې وکړي، بیا چې کله ما حج وکړي زراله ما ته خدای پاک خپل روپۍ راکړي، پر ما باندې دوباره حج دی هغه فرض دی. ولې ما چې هغه حج وکړي ما د نفلي نیت پکې وکړي، که ما د نفلي نیت نه وای پکې کړی پروا نه درلوده، ما وروسته روپۍ پیدا کړي و، هغه حج ما دپاره کافي و. نفلي توری به نه وای، که د نفلي توری وای وروسته ته مالداره شوې د سره به حج کوې، او که د نفلي توری نه وای حج دې وکړي بیا وروسته مالداره شوم پر تا باندې حج دی هغه نشته. وساجه بل خبره ده کوم. علما فرمای فتاوی محمودیه فرمای وای که یو سړی دومره روپۍ لري چې خالی مکې لر تللی سي راتللی سي، مکې لر ولاړي رالی کور ته د غومره تای مطلب شی پرېښي دي چې بچانو ګزاره ور باندې وشي، ستا مالته د عزت ګزاره وشي، سوال او فقر نه د مدینه شریف غزورې نه دي چې تا وای ارزه 2 روپۍ نه لرم چې مدینه شریف له مر سره ولاړ سم. تبا حج لره جې بیت الله شریف لره کدي مدینه شریف پر پیدا کې ډېر خبره ده، کدي نه کې پیدا هم پر تا باندې حج دی هغه فرض دی. صحیح سول مثلا په 1 لک روپۍ باندې سړی حج فرض کیږي، اوس 6000 نور سره غواړي ته مدینه شریف لره زیارت به شپې ورځې تیرې یا ته ورځې به تیرې یا به ته سفر کوي، دا غو روپۍ ضروري نه دي. قسم د الله رسول فرمایي سړی حج لر رالی او بیا زما زیارت لر نه رالی فقط جفان دي زما سره بیا پای وکړه، دا څنګه کوي؟ صحیح سول. او بل خبره ده یو سړی چې دی هغه مثلا نعوذ بالله حج کړی او بیا ورسته کافر شو، کافر دا معنی مرتد شو، یا حج تشکنځا وکړه، یا ټول علما او ته، یا قران ته، یا اسلام ته، یا جهاد ته، یا مطلب پیغمبر علی السلام مبارک مستحقی وکړه، د کافر شو، د سره به د کلمه وایي، د خپل قران سره نکاح تړي، هغه زوړ حج ولاړي، د سره بیا کده روپۍ درلودي بل حج دی هغه بکی. صحیح سلو. بل خبره ده د عزیزان اوس یو سړی روپۍ پیدا کی، روپۍ پیدا کی یا به واده کوي یا حج ور باندې کوي، و څه چمو کی دی به حج کوي، ځکه حج دی هغه پر د باندې فرض دی. اوس یو سړی روپۍ پیدا کی و یا رزما د زوی واده دی، زما د لور واده دی، څه چمو کوم التحجم دی به حج کوي، د زوی او د لور واده چې دی هغه ضروري نه دی. یو بل خبره چې د غزمرت په معاشره کې ډیره خرابه ده هغه دا چې زوی روپۍ پیدا کی، زوی مطلب کاروبار کوي د پلا روپۍ نه ور سره په خپل لاس روپۍ وګټلې، اوس پر د باندې حج فرض شول، د حج لر نه دی یا رزما پلار حج نه دی کړی ز څنګه ولار سم، یا رزما مشرور حج نه دی کړی ز څنګه ولار سم، چې پر کم چا حج فرض دی هغه بجې، که زوی دی زوی بجې، که پلار دی پلار بجې، که کشر ورور دی کشر ورور بجې، که مشر ورور دی مشر ورور بجې. دا نه دی چې یا رزما مشر ورور ناس دی، زما بابا ناس دی، زما نیکن ناس دی، هغه نه دی کړی ز څنګه وکم، پر هغه الله فرض کړی نه دی، پر تا باندې الله رب العزت حج دی هغه فرض کړي، پر تا باندې الله رب العزت حج دی هغه فرض کړي. او بیا بل خبره ده د عزیزانو چې دغه آزاد سړي باندې حج ستا، پر غلام باندې نسته، پر لوی باندې ستا، پر کشنی باندې حج نسته، پر پرسد باندې ستا، پر لیونی باندې حج دی هغه نسته. ان دا څه هغه بنیادی خبرې دي. پر مالدار باندې ستا، پر غریب باندې نسته. د یمن خلک بر ولار سلو دی برالو الته حج لره، بیا به ولزمش پر الله توکل دي، د ځان سره به زادرا نه وړله، نو بس حالته بیا سوالونه کول، بیا الله رب العزت آیاتونه نازل کړي چې نه داسې به نه کوئ، که څه هم تر ټولو زوروره زادرا چې د هغه چیشته هغه تقوا د تقوا.
سړی به کوي خو لیکن دا دې ته چې کله حج کوي ته به د ځان سره دومره شی وړې چې هلته ته ګزاره ور باندې وکړې که هغومره شی تا نه درلودې بیا پر تا باندې حج ګر سره سته نه پر تا باندې حج فرض نه دی اوس یو سړی دی روپۍ پیدا کړلې دی حج لره نه ولاړې الله اخر د مرګ ټیم رانږدې شو چې رانږدې شو دی به وصیت کوي چې پر ما باندې حج فرض دی دا زما د حج روپۍ به یو چا ته ورکړي چې هغه حج بدل وکړي هغه حج بدل ور باندې وکړي صحیح سلو دا هغه ما څه ضروري مسلې درته وویلې چې زموږ خلک په دې خبرو کې فی الحاله د حج څه چې دی هغه پاته دی د حج څخه پاته دی حج لره نه ځي نو بیا ځان لپاره باندې جوړ کړی دي چې یار نو زه مجبور یم د زوی واده دی د بچي واده دی ته ودرځي روزګار جوړ کم په دې خبرو سره نه خلاصيږي الله رب العزت صحت تر کړی دی بل خبره ده یو سړی چې دی هغه پستر ګنا بنا دی ګډ دی شل دی نسیتلی حج لره د سفر نه دی پر هغه باندې بیا حج نشته پر هغه باندې حج نشته کڅوم د روپۍ لري صحیح سلو منګرهان دا ډیره ښه خبره ده چې دی مري یا دې مطلب د شکېدو امید یې نشته بیا یو سړی په خپل بدل کې واسطه چې یاره ته ولاړ زما پر ځای باندې حج دی هغه وکړه صحیح سو الله رب العزت د حج تورې تر ټولو اخرني مشتهي دي ته به جوړ یې ته به روغ یې ته به مالدار یې ته به مطلب امن به لاره به جوړ یې صفا به د بادشاه د خوا به لاره بند نه وي د بچیانو دپاره د څلوېښت ورځې د هر څو وخت چې ته حج لرې ځې د غومره خوراک به ته لرې د لارې د سفر مطلب هغه خرچه به ته لرې بیا پر تا باندې حج فرض دی پوروړې وي پر تا باندې نشته که په سترګو نابینا وي پر تا باندې نشته که په پښو باندې شل وي پر تا باندې نشته که کوړ وړوند وي پر تا باندې نشته یعنې دا څونه ډېرې خبرې دي اوس هم یې سړی وایي چې یا ته ودرې ګورو بیا ته وده ګورو بیا اوس لا ځواني ده بیا به وروسته ګورو د هغه ځوانۍ هلته ورسې ګورې پایدره کې وګورې بیخي ډېر ځوانان چې دي هغه پراته دي نو لهذا د الله رسول فرمایي وایي کوم سړي ته چې الله رب العزت وس ورکړی دی چې دی حج وکړي د هغه باوجود دی حج نه کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دی د څه چم وکړي دی د راولاړ سي بیا قیامت په ورځ دی ځان په یهودو کې شماري هم د خوښه ده او کې په نصاراو کې شماري او بیا الله فرمایي ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا چې چاته الله وسور کړی دی هغه دی حج کوي او چې بیا حج نه کوي ومن كفر فان الله غني عن العالمين کې سره وایي حج نه کوم بس ټیک ده صحیح ده خبره خلاصه ده الله فرمایي زه غنیم دې خبره سه څه ته حجت ضرورت نه لرم ته جنت ته ضرورت لري ته په قبر کې و آرام ته ضرورت لري د حشرګاه پر میدان و اسانه حساب ته ضرورت لري پر پل صراط د نه لکه دو ته ضرورت لري د الله و رضا ته ضرورت لري د محمد رسول الله و شفاعت ته ضرورت لري نو ته وکړه موږ به دې شان ته ضرورت نه لرو الله او رسول فرمایي زتا ته ضرورت نه لرم نو چې ته ما ته ضرورت لري دا وکړه نو چې ودې کوي زه به بیا تعالی را پرشدار سبب کوي نه دی کړی الله فرمایي زه غني ذات یم کراله کنه راله څه خاص خبره نه ده خیر عزیزان الله رب العزت موږ توفیق راکړي چې موږ حجونه الله رب العزت هر مسلمان مطلب نصیب چې دی هغه وکړي کنر دی که ښځه ده او بیا الله رب العزت دی و هر چاته توفیق دی یو واره نه د سلو وارو توفیق ورکړي د سلو عمرو دی الله توفیق ورکړي الله وعده کړی د الله رسول وعده کړی یو به د فقر لري کومه بل به د ګناه او خلاص کوم مرتونه ګناګار یو مرتمره فقیران یو او دا دوه خبرو ته موږ ضرورت لرو چې الله می وبخشي او دنیا او مال او دولت دی هغه راکړي خیر الله رب بیا کې سره ولا شروع پیسې پور کې حج وکړي هم پروا نه لري صحیح سو بیا ورسته مالدار سوم پروا نه لري بس هغه د لپاره هغه حج دی هغه کافي سلو او خیر الله رب العزت ویل او د قبول منظور وګرځي الله د خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله رب العزت بغیر د حج بغیر د عمره نه وجني او کوم څوک چې بغیر د حج د عمره مړ دي الله دې احسان سره وکړي الله دې مغفرت او فرمایي الله دې د خپل جانبه خپل فضل چې دی هغه باندې وکړي کنه مستحق نه مرجو نه هغه دي چې الله رب العزت